ازادي څنګه ده. موږ او تاسو چې کومه ازادي ذکر کوو دا ازادي د اسارت مقابل کې دا د غلامۍ مقابل کې او تاسو ته معلومه ده غلامي چاته ویل کېږي چې سړی د بنده غلام نو مقابل کې ازادي څه معنی چې د بنده د بند نه آزاد شي. مطلب دا دی غلام دا معنی چې د یو حاکمه طبقې لاندې دی اوسیږي او هغه چې څه ورته وایي دی مني دی په خپله نه په نظریه کې آزاد دی نه په عقیده کې آزاد دی نه په تصرفاتو کې آزاد دی نه په معاملاتو کې آزاد دی. حتی تاسو به په دې نړۍ کې داسې ملکونه وینئ چې یو څوک لګیا دی مزدوري دی کوي پیسې دی ګټي خو فایده ترې نه دی نشي اخیستی. د هغه خاص اندازه چې د سبا او بېګا پې تېرېږي زموږ او د ستاسو د طالبانو په اصطلاح قوت لا یموت همغه ترې اخیستی شي. نو دی په نظریه کې هم آزاد نه دی دی په دې خپله معاملاتو کې هم آزاد نه دی دی په دې تجارت کې هم آزاد نه دی بلکې دا د یو بنده د وضع شوي قانون لاندې ژوند کوي.